জীবন করে সুমহান কোরআন কোরআন دا قرآن چې نن محفوظ د قرآن ده دا صحابهو په سینو کې ساتلی وو او داسې پرمختللې دنیا هم نه وه لکه وسیدار سړي په جیب کې تلیفون د هغه کې کمپیوټر هم شته په کمپیوټر یې لیکلی هغو به د خورماو پر پاڼو باندې لیکئ بیا به له ځان سره ساتئ هغو به پر سپینو ډبرو لیکئ له ځان سره به ساتئ هغو به پر څرمنو لیکئ له ځان سره به ساتئ دا هغه قرآن ده چې صحابه و یاد کړی ده بیا یې د یاداشت دپاره پر ډبرو د خورما پر پاڼو پر څرمنو باندې لیکلی ده بیا د صدیق اکبر رضی الله عنه په خلافت کې ټول را یو ځای سوی ده یوه ځای دا کار صحابه وکړی که صحابه په دې کیسه کې غفلت کړی وای نن به ما و تا لکه یهودو نسوارا دی وای د یوه کلي به جلا قرآن وای د بل به جلا وای د بل به جلا وای ته دا نسوارا ورته ورسه دا پرمختللې دنیا ده دا د تیاري جوړوي کمپیوټر جوړوي فیسبوک جوړوي پلان جوړوي لیکن انجیلونه څو پکښې دي ته ورسه حساب یې تر 10 انجیله تر 15 انجیله ډېر هغه انجیل بیخي ورک ده چې هغه له الله پاکه نازل شوی که صحابهو دا قرباني نه وای ورکړې نن به زما او ستا قرآنونه جلا وای هندوستان کې به جلا قرآن وای پاکستان کې به جلا وای ما او تا به جلا درلودای بل به جلا درلودای نن چې د هندوستان څخه یې واخه بیا ته المغربه پورې هر مسلمان ته چې ورسي په کور کې دغه قرآن پروتي بل نسته یو ټکی هم له دغه بدل نه دا قرباني صحابه ورکړه داسې یې قرآن موږ ته وساتئ یو ټکی هم بدل نه کړه یو ټکی